مهدي علیه السلام به په داسې زمانه کې راځي چې هم په مالی اعتبار سره به دنیا د لوی بحران سره مخ وي، فقر به وي، غریبي به وي، قحطي به وي، ګراني به وي، او هم په بدني اعتبار سره مرضونه، دا شکر دی، دا فشار دی، دا د وینې غوړ دی، دا تور زیړي دی، او دا قسمه قسم کینسر دی، کم کم مرضونه چې پیدا نه دي. الحمدلله والصلاة والسلام علی رسول الله. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. صدق الله العظيم. عزتمندو د سورة اعراف په 94 نمبر آیات کې الله یو حکمت ذکر کړی د انبیاء علیهم السلام د لیږلو، چې الله انبیاء علیهم السلام کله یو کلی یو علاقې ته یو قوم ته لیږي، نو الله په دې قوم باندې مشکلات او تکلیفونه او مصیبتونه راولي، هم په بدني اعتبار سره مرضونه، آفتونه او جنگونه، قتلونه، زندانونه، زولنې، دا مصیبتونه پرې راولي، او هم په مالی اعتبار سره په دې قوم باندې الله فقر، فاقه، غربت، ګرانی، قحطي راولي. دا ځکه چې د الله رب العزت په دې کې حکمت دا دی چې کوم قوم په آسایشونو کې، په سهولتونو کې، په خوندونو کې، په عیش و عشرت کې ژوند تیریږي، دا قوم یو نوې دعوت ته چې کله راپورته شي نو دې ته متوجه کیږي نه، ځکه د عیش و عشرت کې انسان غافله پاتې کیږي. نو د دې وجې نه الله دا خلک وځپي، مشکلات او تکلیفونه پرې راولي. عزتمندو دا قاعده لکه څنګه چې د انبیاء علیهم السلام په باره کې ده، دا د مهدي علیه السلام، مهدي آخر الزمان په باره کې هم همدا قاعده ده. حدیث پاک کې راځي چې مهدي علیه السلام به په دغسې زمانه کې راځي چې یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا. مهدي علیه السلام به په داسې زمانه کې راځي چې هم په مالی اعتبار سره به دنیا د لوی بحران سره مخ وي، فقر به وي، غریبي به وي، قحطي به وي، ګراني به وي، او هم په بدني اعتبار سره مرضونه، دا شکر دی، دا فشار دی، دا د وینې غوړ دی، دا تور زیړي دی، او دا قسمه قسم کینسر دی، کم کم مرضونه چې پیدا نه دي. نو عزتمند اوسني حالات باندې چې موږ نظر واچو نو داسې حالات په دنیا کې جوړ دی، همداسې جنګونه د مسلمانانو په ملکونو مسلط دي، او همدارنګې ګراني او قحطي ورځ تر بلې زیاتیږي. دا د دې دپاره چې اوس مسلمان امت چې کله د مهدي علیه السلام ملګرتیا کوي چې په دوی باندې تکلیف را نشي، په سهولتونو، په آسایشونو، په ارکنډیشنو او دارنګې په دې شیانو کې چې د چا ژوند تیریږي، نو دا خلک بیا د دغې نوې دعوت چې د 15مې صدۍ مجدد چې امام مهدي علیه السلام دی دا راځي، نو د ده تر څنګ بیا څوک نه ودرېږي. امام مهدي اگر که پیغمبر نه دی خو یو مجدد دی، یو نوې دعوت به راولي، امت به سره یو ځای کوي. نو د دې وجې نه چې په امت باندې دا حالات اوس کوم روان دي، نو دا د مهدي آخر الزمان د ظهور یو لویه نښه ده چې امت اوس ځپل کېږي، مشکلات او ګراني او قحطي او مرضونه او آفتونه په امت مسلط شوي دي. نو عزتمندو، نو د مهدي علیه السلام د دعوت تر څنګ دی الله موږ تاسو ودرئ.